بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو چې نن کوم سورت وایو، حتی سورت الکافرون وایي. قل یا ایها الکافرون. ګرانو زده کوونکو، دا سورت زموږ او تاسو په ټولنه کې په قل سره، په چار قل سره چې دا مشهور ده. یعنې موږ څلور سورتونه لرو چې د هغه په ابتدا کې د قل کلمه راغلې ده، چې یوې قل یا ایها الکافرون ده، او بلې قل هو الله ده، او بلې قل اعوذ برب الفلق ده، او همدارنګې بلې قل اعوذ برب الناس ده. ګرانو زده کوونکو، پرون چې موږ کوم درس ویلی هغه د کوثر سورت و، چې د کوثر سورت زه یو ځل وایم تاسو ته، او تاسو به یې وګورئ، او انشاءالله خپل ځان به پرې میزان او تله کړئ چې ستاسو په قرآن ویلو کې خو به کومه غلطي نه وي. نو راځم پروني درس ته، او هغه تاسو ته یو ځل وایم، او د هغه نه به وروسته بیا راځو انشاءالله ننني کوم نوی درس چې د کافرون څو آیاته موږ تاسو وایو ګرانو زده کوونکو، 3 آیاته. نو پرونی درس یو ځل بیا تکرار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو پرونی درس. ګرانو زده کوونکو، کتابونه راواخلئ ټول، او په کتاب کې به موږ او تاسو د ننني درس چې کوم درس مو دی، 3م درس مو دی. څوم درس دی؟ 3م. مضمون مو دی قرآن کریم، چې مخکې مو تاسو ته په مخکې درسونو کې هم ویلي، او بیا هم درته وایم چې د قرآن تعریف به انشاءالله په خپل ځای سره، چې کله کوم صنف کې تاسو ته دې تعریف راځي، هلته به انشاءالله د قرآن تعریف یادوئ. اما دلته صرف دومره یادوو چې قرآن د الله رب العالمین کتاب دی، د بشر د هدایت لپاره راغلی دی. موضوع مو دا سورت دی کافرون، او درس مو څوم درس دی؟ 3م درس دی. څوم درس ده؟ صفحه 3مه. ساعت درسي زموږ او تاسو څوم ساعت دی؟ اولنۍ حصه، اول درس زموږ او تاسو څه شی دی؟ هغه د قرآن درس ده، چې اوله موږ هره ورځ قرآن کریم لرو په صنف کې. راځو نو موږ او تاسو خپل سورت ته یو ځل دا سورت تاسو وګورئ. ګرانو زده کوونکو، کوم سورت دی؟ دا سورت دی الکافرون دی. کوم سورت دی؟ الکافرون. څو آیاته ده ګرانو زده کوونکو؟ 6 آیاته. نو د دې نه مخکې چې که موږ سورت ویلي 3 آیاته وو. که موږ ګرانو زده کوونکو دا ټول وایو نو یاد به یې نه شو کړی. څنګه کو ګرانو زده کوونکو؟ ټول وایو؟ ښه، یعنې رایه همدا چې دا تقسیم کړو، نیم نن وایو، نیم سبا درس لپاره پاتې کړو. ډېره ښه ده، همداسې مخ ته ځو، او ستاسو په خوښه چې قرآن صحیح یاد کوئ، او په تجوید سره یاد کوي، عربي لهجې سره یاد کوي، نو 3 آیاته وایو، او د هغې نه بعد به انشاءالله په سباني درس کې 3 آیاته نور وایو. نو تاسو خپل کتابونو ته وکتلې. اوس راځو دا صورت زه تاسو ته په تختې د پاسه لیکم ګرانو زده کوونکو. هغه کم حرف چې لیکم، کم احکام دي، هغه به انشاءالله موږ وایو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د صورت په لیکلو هر صورت څخه مخکې ګرانو زده کوونکو بسم الله لیکلې ده. نو بسم الله موږ ضرورت نشته، په تختې باندې شته. راځو اوس د سورت ته. سورت په مکې مکرمه کې نازل شوی ده. کوم ځای کې؟ مکې مکرمه کې. دې سورت ته سورت کافرون المکیه وایي، یعنې په مکه کې نازل شوی. راځو سورت ته. سورت قل یا، قل قاف لام، یو ځای کوو چې جوړیږي قل. قاف کوم حرف دی؟ حرف مصالیه ده. کوم حرف ده؟ حرف د مصالیه ده. ډکې وایو قل یا ایو. یا داسې زور پې کوو، نو ځکه چې الف هم لیکلی، دلته د مد علامه کوو. ولې؟ چې د یا نه وروسته هلته حمزه راغلي، حمزه چې د الف په شکل ده. یا ایو، ایوهل، ایو، ایو، ایوهل. قل یا ایوهل کافرون،
کافرون. ګرانو زده کوونکو دا د کوم صورت چې موږ وایو دې ته صورت کافرون وایي. نو دلته ورته متوجه اوسئ قاف د لام سره یو ځای کوو، یا باندې مد کوو او یا مشدده ده په نرمۍ سره به یې وایو، ډېره به سخته نه وایو، او ها باندې لام سره تړو او کاف باندې الف د وروسته یعنې دا کم زور چې ده دا دوه حرکته ده او هغه نه وروسته به موږ او تاسو دغه را ډکه وایو او اخر کې به وقفې عارضي کوو. کوم وقف به کوو؟ وقف عارضي. نو څه رقم به یې وایو؟ راسره تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو. قل یا ایها الکافرون. تکرار کړئ. قل یا ایها الکافرون. تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو. قل یا ایها الکافرون. دینه بعد ورزو دویمه ته ګرانو زده کوونکو او هغه چیرې لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. ګرانو زده کوونکو دا سوره آیات چې موږ وایو د آیات کې هم څه ده اخر کې موږ اواز په مد سره اوږدوو. نو څنګه وایو؟ لا اعبد ما تعبدون. ګرانو زده کوونکو زه وایم ما پسې تکرار کړئ. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. ګرانو زده کوونکو دې ته مد منفصل وایي. مد منفصل چې مد جایز هم نومیږي. نو دې کې مد کوو او مد نه کول هم موږ ته چې دي جایز دي. راځو ورپسې بل آیات ته چې هغه دریم آیات ده او هغه د نننۍ ورځ زموږ او ستاسو آخري آیات ده چې په هغه سره به بیا موږ او تاسو درس خلاصوو. نو راځو ګرانو زده کوونکو دریم آیات ته. ولا انتم دلته ګرانو زده کوونکو یو شی مو یاد اوسه چې دلته موږ اخفا کوو. نون ساکن ده د هغه نه وروسته ګرانو زده کوونکو کوم حرف راغلی؟ د هغه نه وروسته تا راغلی ده. نو اخفا به کوو. د اخفا څو حروف دي ګرانو زده کوونکو؟ 15 چې په شعر کې جمع شوي دي. بیا به په خپل وخت انشاءالله وایو. اوس صرف یاد کړئ. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في التقى دا ظالما. یعنی 15 حروف د شعر جمع کړي. د هغه څخه وروسته چې نون وروسته تی راغلی ده یا تا راغلی حرف اخفا ده. اخفا به دوه حرکته کوو. ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون. ګورئ عابدون هم د همدغه مثال لري لیکن موږ پې وقف نه کوو. دلته به فقط واو مده د دوه حرکتو په انداز وایو لیکن اوږدوالی به نه کوو ځکه هلته موږ وقف کوو. دلته وقف نه کوو. ولا انتم عابدون ما اعبد دا دال په آخر کې ګرانو زده کوونکو څه کوو؟ قلقله کوو. دې ته څه وایي؟ قلقله. او دغه قلقله د حالت د آخر د آیات کې ده چې موږ د قلقلې لپاره ګرانو زده کوونکو څه مراتب لرو. بعضې علما دا 3 مراتب ذکروي او بعضې علما یې 4. یو دا چې په حالت د وقف کې لکه حق او یا په حالت د وقف کې نه لکه اعبد. هلته وقف هم ده او شد هم پې ده. نو حرف مشدد موقوف ده چې ډېر زیات ظاهریږي
او موقوف ده وقف بیکو لکن مشدد نه ده اعبد او یا دا چې په وسط کې ده ورأیت الناس یدخلو ید غلط ده ید دغه قلقله چې حرکت ته مشابه ده دا باید نه زور ته مشابه نه زیر ته او نه پیښ ته نه داسې وي چې یاده او نه داسې وي چې یادی نه داسې چې یادو بلکې دا هیڅ داسې حرکت ته مشابهت ونه لري چې هغه حرکت درې حرکت دي هغوی ته باید مشابه نه اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د دې آیات او د دې درې آیاتونو ویلو ته ما سره تکرار کوي او ما سره اوسئ. قل یا ایها الکافرون وی قل یا ایها الکافرون آفرین قل یا ایها الکافرون. دویم لا اعبد ما تعبدون ما سره تکرار کړئ لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. ګرانو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو نننی درس چې د کافرون د سورت څخه مو درې آیاتونه وویله. نور مو په خدای سپارم. ومن الله توفیق.